او په کتابونو کې دا یوه ډېره مفیده مقوله راځي چې الوزیع اذا ارتفع تکبر. کم ذاتی انسان، کم اصل انسان چې کله مرتبه پیدا کې، کله یو رتبه ورکولی شي، کله یو مسئولیت ور په غاړه شي، نو هغه تکبر او لویو شروع کې، بیا پر خپل ماتحتو باندې رعیت باندې ظلم کوي او د کمزورو خلکو خبره نه اوري، چاته بیخي غوږ نه نیسي. نو دا د تکبر علامه ده، دا د لویي علامه ده چې دا بیا د کم اصل او کم ذاتی انسان نښه ده. و اذا حکم تجبر، همدغه کم ذاتی کم اصل انسان چې کله رتبه پیدا کی او دته بیا یو حاکمیت ورکولی شي، قاضي جوړ شي، د فیصلې والا جوړ شي، بیا په فیصله کې هم ظلم کوي، نو دا یو علامه ده د کم اصل انسان. او دا شان علما وایي چې کم اصل انسان چې کله مالدار شي، شتمن شي، نو هغه وایي چې څه وکم خدایه، بیا له آخرته مخ واوړي، د دنیا په کارونو کې بوخت وي چې بیا په دنیا کې بلا تشبیه ځان ته جنت جوړوي. او اصل انسان، ذاتی انسان چې کله مالدار شي، مال پیدا کړي، شتمن شي، نو هغه وایي چې شکر دی خدایه، هغه بیا د آخرت په کارونو کې بوخت سي، هغه د خپله مالداري شتمني د آخرت د کارونو لپاره، د آخرت د فایدې لپاره مصرفوي. علما لیکي چې کم اصل او اصیل انسان باید په دې باندې وپېژندلی شي. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب